یاده دې وکړله چې هم د دې اس ټي وي کلي اوسېدونکي یاست چېرته چې موږ ولاړ یو دا اس ټي وي کلی نومیږي او دا اس ټي وي کلی نوم دی او دې ته دغه پل ته تزا پل ورته وایي او دغه زمونږ د کارونو پل دی دې باندې پورې وځو او دغه شانتې لرګي راجمع کوو په دې پل باندې تېرېږو راتېرېږو ستاسو تګ راتګ معنا په دې پل باندې دی پلی تعلیم کړی دی که نه لږه شان ګزاره کړله تقریبا څومره به دې کړی 12 نه فارغ یم ماشاءالله ماشاءالله بیا خدای دې له خیره ډېره هغه د زده کړو کومه کلي شي دغه 12 صنف دی کله چې سړی له 12 فارغ شي معنا د موټر کلي ترلاسه کړه کله چې موټر کلي انسان سره وي موټر وړلی شي خو چې کله کلي نه وي موټر چې کېږي نه شي وړلی زه رښتیا هم ډېر زیات ښکلی دی او بیخي زه که هر څومره ستاینه او صفت وکړم خو دا به کمه وي ځکه دغه ځای کې بیخي هغه ذهنا سکون چې دی انسان موندلی شي دې ځای ته چې راځي څومره هغه د خوښۍ احساس کوي څومره خوشحاله کېږي نه حقیقت خبرې دی موږ چې کله زړه تنګ یا لږ وخت تېر نه شي همدلته راځو چکر هم د سیند په غاړه کینو بنډار کوو یا مجلس کوو او انډیوالان سره خپل زړه راز شریکو او دې ځای نه خپل ساعت تېري کوو بیا ځو کورونو ته تقریبا څو ملګري به دلته راغلي یاستئ اس ټي وي سیمې ته بس فعلا خو مونږ 3-4 کسان یو راځو داسې هفته کې 3 ځله 4 ځله داسې چکر راوځو ملګرو سره السلام علیکم جوړ تازه په خیر د برایټ لایف افغانستان زیاتو خوږو درنو لیدونکو هرکلی هیله ده ټول به راته ښه یاست او د ژوند شپې او ورځې به در باندې په ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي یو ځل بیا د خپرونو په دوام زه کاظم احمد راشد تاسې دپاره د افغانستان د ملي پارک او همدارنګه د طبیعت له لمنې او د ښکلا له کور ښایسته نورستان ولایت څخه په یوې بلې خپرونه کې هرکلی کوم دا ځل راغلی و د نورستان ولایت له مرکز پارون اړوند اس ټي وي سیمې ته کوم ځای ته چې راغلي د اس ټي وي په نامه یادېږي چې خورا بیخي ښایسته او له کیفو ډکه سیمه ده د دې سیمې په منځ کې ښایسته تکې شنې اوبه لکه شیشه سیند را روان دی او د غره یو اړخ یوه لمنه هم تکه شنه او همدارنګه د غره بله لمنه هم تکه شنه او په ښایسته او سرسبزو بوټو باندې پوښل شوې ده نو دا ځای بیخي له کیفو او له ښایستونو ډک دی موږ هم نن وغوښتل چې تاسې دپاره دلته اس ټي وي سیمې ته راشو او له دې ځای څخه هم درته یوه خپرونه برابره کړو او درته یې ولرو نو دلته کوښښ به وکړو چې له وطندارانو سره هم وغږېږو دا داسې یو ځای دی چې ګڼ شمېر وطنداران دلته په سیاحت او چکر او میلو باندې هم راځي نو که وطنداران مو لاسته راغلل او وطنداران مو پیدا کړل نو کوښښ کوو چې له هغوی سره مرکې ولرو او هغوی سره هم خبرې وکړو او همدارنګه که نور څه نه وي د دې ځای هغه نندارې او کیفونه هم په تاسې باندې ترسره کوو د دغه ښکلي او مست او شرنګېدلي سیند نندارې همدارنګه دې ځای ته دغه کومه لاره چې راغلې ده د ده نندارې هم مه هېروئ خو په یو شرط چې خپرونه موږ سره له پیل نه تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کوئ او ویډیو چې دی زموږ له نورو لیدونکو او همدارنګه تاسې له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د وطن دا جذابه او ښکلې سیمه له خپلو سترګو تېره کړي او دا سیمه هم وګوري موږ به کوښښ دا کوو چې د هېواد ټولې هغه ښایسته او ښکلې سیمې چې تاسې نه دي لیدلي موږ ځانونه ور ورسوو او په تاسې باندې نندارې ترسره کړو موږ سره ملتیا وکړئ او موږ سره زموږ دا خپرونه او اس ټي وي سیمه په پوره او پرمن ډول سره وګورئ او خوند ترې واخلئ
بیا هم ډېر ښه راغلاست درنو لیدونکو هیله ده راته ښه به یاست دلته اس ټي وي سیمه کې یو بل ځوان هم راسره ولاړ دی دا ځوان به موږ غږو او خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم ځوانه وعلیکم سلام ورو ښه انشاءالله صحت دې ښه دی شکر د الله فضل دی مننه خیر وسکوره ده نوم دې څه دی بخیر سره محب الله محب الله د کوم ځای بخیره د درې وایګل بانت ولسواله خاخه وان ټوایګل ولسواله و د نورستان یوه خورا بله مشهوره ولسوالي وان ټوایګل بانت وایګل دا و خاخه مننه دلته اس ټي وي سیمې ته څنګه راغلی نو چکرې راغلې مو مرګرو سره ها څو شپې دې وکړلې دوه مې وکړې درېم ته اراده ده انشاءالله ماشاءالله درېیمه به کې او څلورمې ته اراده شته دی دا د شته ته ولایت ته به وځو پارون ته به ځې بیا په خیر سره او هلته وان ټوایګل کې ژوند کار روزګار چې بختیا دې شته دی د شته شکر الحمدلله مال لرو څه تعلیم هم کوي ورونه خو څه دغه واد دی دغه خپل تعلیم کړی دی کنه لږه شان گزاره کړل تقریبا څومره به دې کړی دولسم نه فارغ یم ماشاءالله ماشاءالله بیا خدای دې له خیره ډېره هغه د زده کړو کومه کلی شي دغه 12 صنف دی کله چې سړی له 12 فارغ شي معنا د موټر کلی دې ترلاسه کړه کله چې موټر کلی انسان سره وي موټر وړلی شي خو چې کله کلی نه وي موټر چې کېږي نه شي وړلی نو پوهنتون د اراده شته دی که نه ان شاء الله د خیر د خوښې وړ پوهنځی دې کم یو دی چې آینده کې د دې وطن یوه هستي شي او په هغه برخه کې زده کړې وکړي وروره زده کړه په دې کې وکړو انجینري بشپړوي ماشاءالله ماشاءالله دغه د نورستان ښایسته غرونه او بیا په دې ښکلو شنو غرونو کې دغه سړکونه خېجول انشاءالله دا به ته کوې صحیح ده انشاءالله انشاءالله سیول انجینري به لولې همدارنګه سړکونه بلډینګونه هر هغه څه چې د وطن آبادۍ کې په کار راځي دا به ته کوې ژوندی اوسې وروره الله اراده شته ده انشاءالله 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 مننه که خوشحاله شي دا اس ټي وي ښایسته ولسوالي ده او بیا ماشاءالله ښکلی باران هم پکې ورېږي درنو لیدونکو څومره خوښۍ احساس کوې څومره خوشحاله یې دلته ډېره خوشحاله یم وروره ډېره خوشحاله یم په خدای چې لکه خپل کلی لکه خپل کلی ستاسې خپله وانه ټوایګل ولسوالي کومه دره چې ستاسې ده هغه ځای ډېر یخ او ښکلی دی که نه دا ځای ډېر ښکلی یخ یو هوا لري وروره څه فرق نه لري نه هغه هم کونډ دی او دا هم او یو شان کلی دی خدای دې ښه لره خوشحاله شي وروستیو کې څه وینا پیغام د سره د تا به یې واورو ژوندی اوسې الله دې عزتمن لره نشته پیغام څه نشته وروره مننه خیر وسي خوشحاله ته سلام وکړه ستړي مشئ جوړ تازه په خیر درنو لیدونکو هیله ده راته ښه به یاست دلته اس ټي وي سیمه کې وه او اس ټي وي سیمه کې بیا د ابشار په نامه یو هوټل دی چې ډېر وطنداران دلته بیا راځي او دغه هوټل کې چې ده هغه دمه جوړوي او د چا چې څه خوښېږي او دې هوټل کې چې کوم خوراکونه موجود دي او شته ورسره هغه بیا نو دلته دوی نوشیجان کوي نو دا څنګه چې مو هغه د خپرونې په سر کې یاد وکړله چې د طبیعت لمن رښتیا هم د طبیعت لمن ده د سیند په غاړه د دغه هوټل والا چې کوم دی دغه تختونه برابر کړي دي او د سیند سره جوخت دغه تختونه اچولي دي د سیند نه هغه یخې یخې هواګانې همداسې دي تختونو ته پاس راخېږي او بیا نو بیخي واو اچ ډي موسم دی دلته نو وطنداران هم راغلي دي دوی هم راپیدا کړل دوی سره به هم ځینې خبرې ولرو او ورسره وبغږېږو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شي جوړ تازه بخیر ورو راغلی انشاءالله خیر وسي نوم مبارک څه دی خیر نوم مې عبید الله دی همدې مرکز یم خوشحاله شي عبید الله د نورستان او مرکز پارون څنګه دلته راغلی وې اس ټي وي سیمه رښتیا هم ډېره ښکلې ده او له کیفو ډکه ده ځان ته وې که دا ملګري هم درسره دي نه مونږ خو هفته کې یو دوه دفعه چکر وو دلته او انډیوالان هم راسره ونن نو راغلو بنډار ته نو ښه وشو تاسو سره ملاقات وشو په لیدو خوشحال شو مونږ همچنان ځای رښتیا هم ډېر زیات ښکلی دی او بیخي زه که هر څومره م ستاینه او صفت وکړم خو دا به کمه وي ځکه دغه ځای کې بیخي هغه ذهنا سکون چې دی انسان موندلی شي دې ځای ته چې راځي څومره هغه د خوښۍ احساس کوي څومره خوشحاله کېږي نه حقیقت خبرې دی مونږ چې کله زړه تنګ یا لږ وخت تېر نه شي همدلته راځو چکر
هم د سیند په غاړه کینو بندار کوو یا مجلس کوو او انډیوالان سره خپل زړه راز شریکو او دې ځای نه خپل ساعت تېري کوو بیا ځو کورونو ته خوشحاله شي دغه کوم ځای کې چې موږ ناست یو دې سیمې ته کوم ځای وایي نوم یې څه دی؟ دا د اشتوي ساحه ده او بیا دا هوټل چې دی ابشار هوټل په نوم مشهور دی او پارون اخر سر کې دی نو دلته هر شی ملاویږي چې څوک ښکته نه راځي که کابل نه راځي که ننګرهار که هر چېرته نه راځي همدلته هر څه موجود دي ښه دی چکر دپاره مونږ خو چې ځان سره نه راخلو دلته چې راځو هر شی موجود دی وطني خوراکي یا خارجي هر شی همدلته میوه نه تر دغه پورې موجود دي انشاءالله د ده نه اخوا سټیوي سیمې نه اخوا نور بله کومه سیمه شته دی؟ نه اشتوي نه بره خو نور اخوا نور سیمه شروع کېږي پبړوک دی او برګمټال طرف ته او دې طرف ته بدخشان منجان راځي نور اخوا کوم داسې د دوی ساحه نشي دغه د اشتوي آخري ساحه هم دا ساحه راځي خوشحاله شي ډېره مننه کوو مننه تاسو چې موږ سره ملاقات وکړو دوستانو دغه څنګ ته چې کوم بل ملګری ناست دی د سره به مو غږېږو او د ده سره به ځینې خبرې ولرو السلام علیکم وعلیکم السلام ته ستړی مه شې جوړ تازه مننه تاسو سره مې چې په خیر راغلی نورستان ته خیر وسي خوشحاله شي ته دې نوم واخله او ته د کوم ځای په خیر سره صدیق الله عارف یم د کامدیش ولسوالۍ د نورستان ولایت مننه نورستان کې اوسېږي مرکز کې که نه کامدیش نه راغلی بالکل دلته مرکز کې اوسېږو مونږ خو هلته ښکته د ولایت ساحه کې اوسېږو هلته وظیفه لرو بس دلته چکري راغلی او د سیمو کې ماشاءالله ځای خو بیخي واو بیخي زبردست او له کیفو ډک دی مخ ته هغه تربوز یا خربوزه چې ورته وایي هغه میده شوې ده ویښې ده کوم ځای یې خوړلې ده او که نه بس خوراک ته ناست یو بس برابر کړی مې دی بس چکري راغلی نو همدې خوراک دپاره او دا سیاحت دپاره مونږ راوځو ورځې کې کله ناکله چکر وو بس دا سیمو کې دا شین ځایونه دی بس زړه تازه شي سړی مغزه تازه شي مننه تقریبا څو ملګري به دلته راغلي یاست اشټوي سیمې ته بس فعلا خو مونږ 3-4 کسان یو راځو داسې هفته کې 3 ځله 4 ځلې داسې چکر راوځو ملګرو سره ګرځو د یخ هوا ده او بس شین ځایونه دی او خوند اخلو ماشاءالله رښتیا هم ساحه بیخي ښکلې ده ښه دغسې خرچه چې کله وکړئ لکه دغه مخ ته چې څه ایښي دي خرچه یوازې ته کوې که نه ټول ملګري په مشترک ډول باندې خرچه کوئ نه ملګري مشترک ډول باندې خرچه کوو بس هر یو خپل خپل مصرفونه کوي داسې نه ده چې یوازې یو باندې بوج راول نه همکاران دي ټول هم یو ځای زو یو ځای مصرفونه کوو خبره معنا 50-50 ده 50 ده 50 بالکل ډېره مننه کوو وروستیو کې څه وینا پیغام څه د سره مهرباني مننه تاسو نه بس پیغام مې د سیلانیانو نه دی چې راځي او خپل بېشکه چې راشي یخ موسم نه او داسې شین شین ځایونو نه چمنونو نه خوند واخلي او داسې ده چې د بعضې چکریان زموږ دلته راځي او دا ساحو کې صفایي نه ساتي بس هغوی ته مې دومره خواهش ده چې لږ صفایي مراد وکړي باید د صفایي خیال وساتي تر څو دا سیمه بدرنګه نه شي همدغسې ښکلا یو په څو چنده لا ډېره زیاته شي بالکل همدغسې مننه کوو خیر وي سپور ودان مننه کوو تاسو نه هم چې راغلی مونږ احوال واخیسته هر کله راشئ الله دې راوله بیا هم ډېر ښه راغلاست د برایټ لایف افغانستان یوټیوب چینل درنو لیدونکو هیله ده راته ښه به یاستئ د نورستان ولایت د مرکز پارون اړوند اشټوي سیمې ته راغلي او دا سیمه رښتیا بیخي ښکلې او زبردسته ده د همدې سیمې یو ځایي اوسېدونکی هم راسره همدلته ولاړ دی د ده سره به هم ځینې خبرې ولرو او خبرې به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته ډېره مننه خیر وسي ښه راغلاست درته وایو ښه انشاءالله صحت مبارک ښه دی الحمدلله تاسو ښه یاستئ په خیر راغلی ډېره مننه خوشحاله شي کور ودان لیدونکو ته که خپل معرفت وکړي نوم مبارک دي څه دی په خیر سره نوم مبارک امان الدین ولد صدر الدین د اشټوي کلي اوسېدونکي یو او الحمدلله موږ هم دلته آباد یو او تاسو هر کله راشئ په خیر راشئ مننه کوو خوشحاله شي کور ودانه ښه
یاد دې وکړله چې هم د دې اس ټي وي کلي اوسېدونکي یاست چېرته چې موږ ولاړ یو دا اس ټي وي کلی نومیږي او دا اشتوي کلی نوم دی او دې ته دغه پل ته تزا پل ورته وایي او دغه زمونږ د کارونو پل دی د باندې پورې وځو او هغه ځای نه واښه راولو او دغه شانتې لرګي راجمع کوو په دې پل باندې تېرېږو راتېرېږو ستاسو تګ راتګ معنا په دې پل باندې دی په دې پل باندې اوړی راوړو الحمدلله خوشحاله شي مننه دلته بوختیا مصروفیت کار روزګار چې شته دی که نه دلته د ښار ژوند په شان نه دی دلته ډیر مشقت ژوند دی الله ډیره ښایسته ځمکه راکړې دی د الله فضل دی ډېر ښه دی او بیا د ټولو نه لوی نعمت موږ له چې الله راکړی دی دین دی او د دین نه وروسته دغه ښایسته منطقه الله راکړې دی او دغه منطقې کې موږ ګرځو راګرځو او بیا په دې منطقه کې موږ په ډیره مشقت او په ډیره تکلیفونو سره ژوند تېروو څنګه ځکه چې دا ټول چې موږ دا شینه واښه وینو دا زموږ د لاسه اوبو کېږي د اوبو کېدو نه وروسته 3 میاشتې او 4 میاشتې بیا دا موږ دا واښه ریبو او دا به بیا په شا راوړو په پیټې جوړوو په شا راوړو په باندې کې کېږدو د جمعې دپاره او دا لرګي دا شینه لرګي چې تاسو دا بوټي وینئ دا به موږ په سرلۍ کې وهو د جمعې دپاره لرګي برابروو او دا هم په شا کوو راوړو دا 6 میاشتې د جمعې دپاره دا موږ په اوړي کې برابروو نو چې دا کارونه کوو ډېر په مشقت کېږي او الحمدلله نورو د جمعې کارونه زموږ نشته واوره راځي او ټول ځایونه بند وي او دا ځایونه ټول بند دي صرف دغه کوم واښه چې موږ ریبو دا وچیږي او بیا په جمعې کې د باندې نه راوباسو غواګانې ته ورکوو اوس غواګانې خو پورته شړل دی موږ صحراونو ته دي او څه کسان هم هلته ژوند کوي هغه دا شودو راجمع کوي کوچ جوړوي او کروچ جوړوي دغې نه موږ د جمعې کې استفاده اخلو او نورو معاشات او دا شیونه څه خلک څه تعلیم چا به کړي دغه ولایت کې وظیفې لري بل دا خبره پارون خلک میلمه پالنه خلک دي پارون خلک د دین د الله د قوانینو باندې تلونکي خلک دي دا نه غواړي چې تاسو سره مشت ګروان شي دا نه غواړي چې د خلکو ضررونه خلکو ته ضررونه ورسوي دا نه غواړي چې د پردي عزت پایمال شي نو دا غریب مخلوق دا غواړي چې تاسو راځئ نو تاسو ته میلمه پالنه کوي نو تاسو ته ښه میلمه پالنه کوي خو تاسو دغه میلمه پالنه تاسو غلط استفاده مه کوئ معنا ته وایي که دلته اس ټي وي سیمه رښتیا یقینا څه وخت مخکې په تېرو وختونو کې دلته ځینې بدې پیښې رامنځته شولې معنا تاسو وایي که دلته سیلانیان راځي نو ښه په ادب کې دې راشي دلته دې په ښه ډول راشي په ښه شکل سره دې راشي د دې سیمې نندارې دې مو کې میلې دې مو کې خو بېرته په واپسۍ کې چې ځي باید خوښ خوشحاله هم هغوی خپله لاړ شي هم تاسې باید دلته خوښ خوشحاله شئ نه چې څوک راشي دلته خدای ناخواسته یا قتل وکړي یا ورانیه وکړي یا نور څه دلته هغه داسې کارونه وکړي چې یا ستاسې هغه غوسه کړي یا چې دی ستاسې هغه دغه کینه او بغض د دوی سره راپیدا کړي معنا هر څوک چې دلته راځي دا سیمه یې خپله ده خو باید هغه کم قوانین چې دي باید هغه مراعات انشاءالله هر څه به خدای پاک راسم کړي او باران هم دی څاڅکې راورېږي د تا مننه کوو خیر وي سکور ودان خو شاته بګراونډ کې بیا ښکاره کېږي له سیند ورا خوا پاس پټي دی دلته ګورو موږ غنم شنه دی د کال څو فصله دلته کېږي یو فصل کېږي که دوه فصل الحمدلله یو فصل کېږي غنم شنه دي دا نور ولایتونو کې که وګورو غنم ریبل شوي دي جوار هم چې دا تقریبا هغه خپل نیمایي ثمر ته رسېدلی دي وجه ویله دلته چې ده د یخنۍ وجه ده که نه دلته خلک دا غنم وروسته کوي دلته وجه دا ده د الله ځمکه بېلابېل تقسیم کړې ده بعضې ځایونو کې ګرمي زر راځي او بعضې کې وروسته راځي او دغه ځمکه د پارون ځمکه دغه وخت دی چې اوس غنم الا دغه هغه دانې اوس نیسي اوس دانې نیسي د الله کار دی بعضې ځایونو کې نومر مخکې راشي بعضو ته وروسته راشي دغه شانتې بعضو ته مخکې پخېږي بعضو ځایونو کې وروسته پخېږي دا د الله کار دی مننه کوو کاري صاحب محترم خوشحاله شي چې خبرې دې راسره وکړلې وروستیو کې هغه سیلانیان چې دلته ستاسې سیمې ته راځي هغوی د داسې یو لنډ څه وینا پیغام د سره یې مهرباني تاسو نه منونده یو چې تاسو رالی وخت راکړله او ستاسو وخت هم موږ سره راکړله الله دې تاسو ته خیر او جزا ورکړي درنو لیدونکو رښتیا هم څه وخت مخکې
په غټ اختر کې فکر کوم دلته نورستان او بیا دغه شتوي سیمه د بدې پیښې هغه قرباني وه چې زموږ ټول وطنداران الحمدلله د ښه عزت څښتنان او ښه خلک دي خو ځینې وخت بیا ځینې خلک پیدا کېږي چې د یو کس په سر باندې بیا ټول قوم چې دی بدنامیږي نو زموږ غوښتنه د خپلو ټولو وطندارانو څخه دغه که د شرق دي که د ختیځ دي او که د جنوب دي هیله مو دا ده که د وطن هرې سیمې ته ځئ هر ځای ته ځئ ښه په ارامه فضا کې لاړ شئ خپل سیاحت وکئ میلې وکئ له ژوند څخه خوند واخلئ خو هغلته داسې څه مه کوئ داسې ورانې مه کوئ چې پس ورځې بیا دا غذیه خلک تاسو ته په قهر او غوسه وي او له تاسو څخه بیا په آینده کې هغوی نفرت لري نو وطن ټول ستاسې دی چیرته مو چې خوښه وي ډېر ښه ښایسته په جمع و جوش لاړ شئ خو دا غذیه د خلکو عنعنات او کلتور هم په پام کې ونیسئ او د خلکو سره ښه رویه او چلند وکړئ یو ځل بیا هم ښه راغلاست د برایټ لایف افغانستان درنو لیدونکو خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو چې دا خپرونه مو راسره ولیدله دا خپرونه مو درته د نورستان ولایت اړوند استوي کلي کې برابره کړې وه دمګړی ماشاءالله داسې ښایسته باران وریږي او زموږ په تن کې هم کومې جامې چې دي دا له خیره سره رالمدې کړلې نو بیخي موسم خوندور دی او هوا بیخي یخه ده معنا زموږ هم لاسونه او پښې چې دي شخي شوي دي د یخنۍ له وجې نو دا خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسیږي یو ځل بیا چې د نورستان له بلې سیمې تاسو ته خپرونه لرو موږ ته اجازه راکئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله